حديث نمبر يوصل وشبقس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب. رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. رواه البيهقي في المعرفة وكذلك أبي داود عن أبي قتادة نحوه. فدي حديث کی دهغه وختونو بیان چې پاغي کې د منځ کولو او دارنګي د مړي خخولو نه من راغلی ده. ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت ده دا وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واردل چې فرمایلی د سحر منځ کولو نه پس مر خاطه پوری بل منځ کول جائز نه دي او د مازیګر منځ کول نه پس مر پریوتو پوری بل منځ کول جائز نه دي. او مسلم کې د الفاظ چې د سحر منځ نه پس هیڅ نون نشته. ابو مسلم کې د عقبه بن عامر رضی الله عنه نه روایت ده چې 3 وختونه داسې دي چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د منځ کولو د مړو خول نه منع کولو. اول کله چې لمر اوچت راخیږي تر دې چې خیر اوچت شي. دیم کله چې لمر په نیمایي اسمان کې وي تر دې چې مغرب طرف ته کوږ شي. دریم هغه وخت کله چې د لمر ډوبېدو ته مایل شي. لمر چې ډوبېدو ته مایل شي دا وخت قبول نه. دویم حکم یعنی کله چې لمر په نیمایي اسمان کې وي. امام شافعي په ضعیف سند سره د ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی او په هغه کې دا اضافه کړی چې سوا د جمعې ورځې نه یعنی کله چې لمر په نیمایي اسمان کې وي نو منځ منع دی لیکن د جمعې په ورځ په همدې وخت کې منځ منع نه دی. او په ابو داود کې د همدې په شان روایت د ابو قتاده رضی الله عنه نه هم نقل دی. لا صلات دا نفي د مان د نه سره او په دې کې د نه قوت زیات دی. معنا دا ده چې شرعاً مزنستا یعنی مز مکوي او کچا وکړو دا غو مز به باطل وي. بعد الصبح دینه مراد د سحر منځ دی چې دینه پس مز مکروه دی لکه د مسلم روایت د دې وضاحت کړی دی. اگر که د سبا راختو نه پس 2 رکعات سنت جائز دي سوا یعنی 2 رکعات سنتو نه سوا نور منځ پکار نه دی. عصر نه مراد مازیګر منځ دی نه د مازیګر وخت. نقبرو ای نطفنو دفن کړو بعض غتن راختون کې او دا د تطلعو لپاره حال مؤکد دی. تطلعون مراد ترتفعو دی. د حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول حدیث نه معلومه شو چې د سحر منځ نه پس تر لمر راختو پورې نفل کول دا صحیح نه دي. دارنګه د مازیګر منځ نه پس تر لمر ډوبېدو پورې نفل منځونه کول صحیح نه دي. او دا 2 وختونه د ابو سعید خدری رضی الله عنه په حدیث کې ذکر دي. د لمر خاطه په وخت کې نفل کول منع دي. د غرمې په وخت کې چې لا زوال نه وي شوی نفل کول منع دي. د لمر پرې وتو په وخت کې نفل کول دارنګي مړي خول منع دي. دا 3 وختونه د عقبه رضی الله عنه په حدیث کې ذکر دي. او دیتا اوقات النهي الخمسه ولکي یعنی هغه 15 وختونه چې په دې کې منځله منع ده. منع راغله چې په دې کې وسله کوي منځله په دې کې نه کوي یعنی په دې کې د منځلو سره راغله منع راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. په دې 15 وختونو کې چې د منځ کول نه منع راغله دینه مراد بلا سبب یعنی
بلا سبب اختیاري نفل منځ دی او هر چې فرضي منځ دی نو په دې وختونو کې د ضرورت او عذر په وخت کې د هغې کول منع نه دي لکه حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من نام یا من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وچانه چې منځ هیر شو یا ترې وده پاتې شو نو د کفاره بله نشته سوا دونه چې د یادېدو سره یې وکړي دا منځ یا لکه مخکې دي من ادرک من الصبح رکعتا د لمر خاطه یا پرېوته په وخت کې د معذور شخص دپاره د لمانځه جواز هغه شته خو لیکن هغه مونځ چې هغه فرضي وي دارنګې سبب والا مونځ کول دا راجح قول دا ده چې دا منع نه دی راجح قول د علماو دا چې منع نه دی لکه د قیس رضی الله عنه په حدیث کې دی چې د سهار لمونځ نه پس د سهار 2 رکعات سنت هغه کول لګیو مانځه نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څه کوې هغه وویل چې منع 2 رکعاته مونځ قضا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ونه ویلې دارنګې خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین 2 رسول سنت شو د مازدیګر مانځه نه پس د هغې قضا یې راوړله دارنګه د خطبې په وخت کې 2 رکعاته تحیت المسجد او تحیت الوضوء هم کولی شي ځکه دا سببي منځونه دي دا کوم نهي والا احادیث دي دا مراد هغه دی چې لا سببه ته منځ کې لګوي لکه دې حدیثو کې نور الفاظ هم شته چې لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها په تاسو کې د څو د لمر د راختو د لمر د بېدو خیال نه ساتي چې په دې وختونو کې منځ وکړي ناس وي انتظار کې چې کله لمر پرېوځي یا لمر راخېږي په دا وخت کې منځ کې نه دا جایز نه دی د مازدیګر مانځه نه پس نفل کول نه منع راغلی ده لیکن خپله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې همیشوالی فرمایلو یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وشو ویې فرمایل چې د عبدقیس قبیله وفد راغلی و نو زه د ماسپښین د سنتو نه څه کړی وم هغه مشغوله کړی وم نو دا هغه 2 رکعات دی چې زه کوم خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې همیشوالی ځکه فرمایلی دی چې د هغوی دا عادت و چې کله به یو عمل شروع کړو نو بیا به هغه همیشوالی ورباندې کوو او بعض علما وایي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت و لیکن صحیح خبره دا ده د مازدیګر لمونځ وختي وکړی شي نو بیا مکروه نه دی او که ناوخته وکړی شي نو بیا مکروه دی په دې باندې دلیل د علي رضی الله عنه حدیث دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة نبی علیه الصلاة والسلام د مازدیګر لمانځه نه پس مونځ کول نه منع فرمایلې ده مګر که چېرته لمر څه وي جګ ولاړ وي نو بیا جایز دی دا و چې زموږ کوم خلک دا منځونه کوي دا خو ډېر ناوخته کېږي دې وخت په کار دی بکر چې جمع وختي کېږي وختي منځ وشي نو بیا پروا نه کوي دارنګه د صحابه کرامو د یو ډلې نه هم د مازدیګر لمونځ نه پس نفل کول ثابت دي لکه محلا د ابن ابي شیبه دارنګې محلا کې راځي 2 جلد صفحه 2 کې ابن ابي شیبه 2 جلد صفحه 351 کې او دا کوم منع چې راغلی ده دا سد للذریعه یعنې دا ځکه راغلی ده چې څوک نفل لمونځ هغه مکروه وختونو پورې اوږد نه کړي او مکروه اوقاتو کې نفلي لمونځونه ونه کړي په دې اوقاتو کې د لمونځ د ممانعت حکمت دا دی چې لمر کله راخېږي نو د شیطان 2 ښکرو ترمنځ راخېږي او په دې وخت کې ورته مشرکان سجده کوي نو مسلمانان په دې وخت کې باید الله ته سجده ولګي او بل دا چې مسلمانان دې نه ځکه منع شو چې د هغوی سره مشابهت رانشي اگر که مسلمانان سجده الله ته لګي خو دې د مشابهت د وجې نه دا منع کړې ده او د غرمې په وخت کې د لمونځ کول نه ځکه منع راغلی ده چې په دې وخت کې جهنم ګرمولی شي او د غروب په وخت کې لمر سره یعنې چې کله لمر پرېوځي دا وخت سجده ځکه بنه ده چې شیطان دې وخت کې ملګری وي او هر چې د سهار او مازدیګر لمونځ نه پس د نفلونو منع ده دا ځکه چې مکروه وختو پورې لمونځ رسته نه شي چې خلک اوقات مکروهه کې بیا دا لمونځونه شروع نه کړي دا د خلکو عادت جوړ نه شي او د جمعې په ورځ د غرمه کې د زوال په وخت کې نفل کول جایز دي ځکه په حدیث کې دې استثنا راغلې ده او علت پکې دا ذکر شوی چې په دې ورځ د جهنم اور نه ګرمېږي دا استثنا چې کوم حدیث کې راغلی هغه حدیث ضعیف دی لیکن دې باره کې یو څو روایتونه راغلي دي هغه د یو بل څه نه څه تقویه کوي
او دې تایید په صحیح حدیث کې موجود دی، لکه سلمہ بن الاکوع رضی الله عنه فرمایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د جمعې لمونځ کولو او بیا چې واپس کېدو نو دیوالونو دپاره به سوری نه و. دا د بخاري بل روایت کې راځي چې څوک د جمعې لمانځه ته وختي حاضر شي فصلى ما قدر له، څومره چې لمونځ کولی شي بس څومره چې کولی شي نو هغه ورله جایز دي. درجه د حدیث بخاري، مسلم، نسائی، احمد او دارنګې نو نقل کړی دی. د امام شافعي او ابو داود دواړو زیادتونه راسلي ضعیف دي. امام شافعي رحمه الله په زیادت کې ابراهیم بن محمد کذاب او اسحاق بن عبدالله بن ابي فروه متروک دی، او د ابو داود زیادت یو خو مرسل دی ځکه چې ابو الخلیل د ابو قتاده نه اورېدل نه دی ثابت. دویم په دې کې لیث ابن ابي سلیم دی، هغه د اختلاف د وجه نه اختلاف راغلی دی، هغه د ضعیف ویلی دی، لهذا دا څه دی ضعیف دی. نو حدیث کې دا مسله بیان شوله چې اوقات مکروهه هغه وختونه چې په هغې کې منځ په کار نه دی، باید هغه وخت کې نفلي منځونه باید ونشي. د ضرورت هغه بېله خبره ده، ضرورت شریعت ضرورت ته ګټلي دي، ضرورت هغه دینه مستثنا دي. حدیث نمبر 114 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ففي حديث كده مسألة بيانيږي چې طواف کول نه پس 2 رکعات سنت په هر وخت کې ادا کول جائز دي. جبیر ابن مطعم رضی الله عنه نے روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اے د عبد مناف زامنو تاسو هیڅ منع کوئ چې د دې بیت الله نه طواف کوي او منځ کې په کوم ساعت کې چې خوښوي، شپه وي او که ورځ وي. بني عبد مناف د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم نیکه دی او د اولاد په قریشو کې عزتمن خلک وو. د پلار نیکه د خپل قوم مشري سپارل شوي وو او ډېر ناشنا خلک وو. دې حدیث کې د عبد مناف قبیلې ته ځکه خطاب شوی چې د بیت الله شریف واک او اختیار د دوی په لاس کې وو. جبیر بن مطعم د هم د قریشو مشرانو کې دی، ځکه د هم دریم نکه عبد مناف دی. جبیر بن مطعم ابن عدی بن نوفل ابن عبد مناف. وصل ایت ساعتین دینا مراد طواف منز دی، طواف منز مراد دی. حدیث کې یو فواید معلومه کې اول حرم مکی کې مکروه وخت نشته، بلکې په مذکوره 15 واړو وختونو کې طواف او د طواف نه پس 2 رکعات منځ کول جائز دي، او دا د اوقات 5 مکروهو نه مستثنا ده. د طواف منځ د دې استثناء وجه معقوله هم ده، ځکه بیت الله شریف د برکتونو نازلېدو او خلکو راجمع کېدو ځای دی، په هېڅ وخت کې د طواف او نوافلو نه خالي کېږي نه. نو پکار ده چې په هر وخت کې طواف او د طواف نه پس 2 رکعات ادا کول جائز کړي شي. بل دا چې د ابراهیم علیه السلام د دور نه راځي خوا هر وخت دلته طواف او صلات کیږي، نو که چېرې دا مکروه وي نو ضرور به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه صراحتا منع فرمایلی وه. دریم د حدیث کې د منځه نه مراد عام منځونه دي، د طواف منځ وي او که بل یو وي. دارنګه د ابن حبان په روایت کې صرف د منځه ذکر دی، د طواف ذکر ورسره نشته، او دا د شوافیو رایه ده، ځکه چې مکه د نورو ملکونو نه مستثنا ده. په دې کې په هر وخت کې هر قسم منځ جایز دی، په مکه کې مکروه وخت نشته. البته د ابو داود د حدیث نه معلومیږي چې دې منځ نه مراد د طواف منځ دی، لکه الفاظ دا دی چې لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي أية ساعة شاء من ليل او نهار. او د طواف 2 رکعات منځ نه سوا په مکه کې مکروه اوقات شته دی وی، او دا د اصل علماء قول دی، هم دا راجح دی. دا حدیث دا علماء دلیل دی چې هغوی په سببي منځونو کې د کراهت قائل نه دي، ځکه کراهت په اوقاتو کې ډېر تخصیصات شوي دي او په هغې کې خالص نوافل مراد دي. بیا هم عین د طلوع او غروب او استوا وختونه ډېر کم دي. که لږ شان صبر وکړی شي نو بهتره به وي. اگر که د سهار او مازدیګر نه پس د طواف 2 رکعاته کول څه دي جائز دي.
جبیر ابن مطعم د کنیه ابو محمد یا ابو امیه وا پرنوم یې جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل قریشي دی ډیر بردبار او د وقار خاوندو د قریشو د خاندان نه په اعتبار د نسب سره غټ سړی و او خانداني سړی و د مکې د فتح نه مخکې اسلام قبول کړو او مدینې ته راغی د وفات تاریخ 54 یا 50 یا 59 هجری خودل شوی دی درجه د حدیث صحیح حدیث دی امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی ابن ماجه امام احمد حاکم هغه نقل کړی دی حديث نمبر يوصل أتدرس وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه. فدي حديث كده مسألة بيانيجي چې دهغه شفق تفسیر چې د ماخام وخت پر ختميږي. ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل شفق نه مراد سرخی ده. دارقطنی روایت کړ دی ابن خزیمه او نور په ابن عمر رضی الله عنه باندې دی حدیث موقوف کېدل صحیح ګرځولې دي. الشفق د اسمان په مغربي کنارو کې د لمر سرخی توي. ابن بطال فرمایي چې شفق د شپې په شروع کې د لمر پاتې رڼا هغه سورواله توي چې په ماښام کې تر ماخوستنه پورې لیدل کېږي. امام خلیل رحم الله وایي شفق د لمر پرېوتنه واخله تر ماخوستنه پورې موجود دی. هغه سرخي چې کله د ماښام لمر پرېوتنه واله تر ماخوستنه پورې چې موجود وي دغه سرخي ته شفق وایي. چې کله دا سرخي ختمه شي نو دې ته شفق پرېوتل وایي. فواید په دې حدیث کې دا حدیث دې باقی حصہ دا ده کله چې شفق پریوزي نو منځ واجب شو. دا حدیث موقوف دی یعنی ابن عمر رضی الله عنه ارشاد دی او دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د شفق نه مراد حمرت سرواله دی چې د لمر ډوبېدو نه پس د اسمان په کنارو کې ښکاره کېږي. شفق پریوتو سره د ماښام وخت ختمېږي او د ماخوستن وخت شروع کېږي. اختلاف دلته د اکثرو فقهاو اهل لغتو په نس شفق سرواله ته وایي لکه ابن عمر رضی الله عنه خالص عربي او لغوي دی هغه د تفسیر په حمرت سره کړی دی او دا مسله هم د لغت سره تعلق لري. دلته د تفسیر حجت دی همدا د ائمه ثلاثه او اکثر صحابه او زیاتره اهل لغتو قول دی. د امام ابو حنیفه رحم الله او مزنی رحم الله په نس شفق نه مراد بیاض دی. بعض اهل لغت مبرد او ثعلب وایي شفق حمرت او بیاض دواړو ته وایي لیکن راجح دا ده چې شفق سرخی ته وایي. څنګه چې خلیل فراز زجاج ابن درید او دغه نور اهل لغت ویلي دي. د مسلم په روایت کې دي چې ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. پس ابن خزیمه کې دي چې ووقت المغرب الى ان تذهب حمرة الشفق الفاظي. بل دا چې د نعمان ابن مشیر رضی الله عنه په حدیث کې چې نبی صلی الله علیه وسلم با د ماخستن هغه وخت کولو ماخستن منځ کله به چې د درېمې شپې سپوږمۍ پرېوتله. صحیح ابو داود کې دا روایت دی. اجل معلومیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې د ماخستن منځ د بیاض غایبېدو نه مخکې کولو ځکه د درېمې شپې سپوږمۍ د بیاض ختمېدو نه مخکې پرېوځي نو دا دلیل دی چې د شفق نه مراد حمرت او سروالی دی نه بیاض. والله اعلم. په معتدلو ورځو کې د ماښام او ماخستن ترمنځ وخت تقریبا داسې ووایه چې 50 منټه وي په دې کې سپینوالی پرېوځي او د غروب شمس نه تقریبا 45 منټه وروسته سرخي پرېوځي نو د سپین شفق نه 12 منټه مخکې سر شفق پرېوځي. دلته یو خبره یاد لرئ چې ترتیب د قاعده دا و چې مصنف د حدیث د دې باب اولنی حدیث پسې راوړی وی ځکه د شفق تذکره په هغه روایت کې وه او دا حدیث د هغه تفسیر دی. درجه د حدیث دا صحیح ضعیف مرفوعا حدیث صحیح موقوفا
دارقطني بن خزیمه دا حدیث مرفوعا ضعیف دی ځکه د هارون بن سفیان د حالاتو پته نه لګي او ثقاتو د حدیث موقوف روایت کړی دی. امام ابن خزیمه او شیخ البانی وغیرہ دی حدیث ته موقوفا صحیح ویلی دی. صحیح ابن خزیمه او سلسله ضعیفه کې هم دا موجود دی. حدیث نمبر 119 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه والحاكم من حديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذنب السرحان رواه حاكم في المستدرك. دی حدیث کې دا مسله بیانې چې د صبح کاذب او صبح صادق ترمنځ په صفت او حکم کې فرق. ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سبا په دو قسم دی. یو هغه سبا دی چې په روژه دار انسان باندې خوراک حرامي او منځ پکې جایز کیږي. دویم هغه سبا دی چې په هغه کې د سبا منځ حرام دی او خوراک پکې جایز دی. ابن خزیمه او حاکم روایت کړ دی او دواړه ورته صحیح ویل دي. او د حاکم په روایت کې د جابر رضی الله عنه د دې په شان روایت دی او په هغه کې دغه سبا باره کې دا فرمایي چې کوم سبا خوراک حرامي نو هغه د اسمان په کنارو کې اوږد روان وي خوريږي. او دویم باره کې فرمایي چې دا د شرمخ د لکې په شان په اسمان کې بره طرف ته وي. دلته صلاة الصبح د تفسیر د حافظ ابن حجر دی چې هغه وایي دینه مراد مسحر مز مراد دی. مستطیل اوږد یعنی د شمال نه جنوب طرف ته خورېدونکی. افق کناره ذم لکۍ سرحان یا سرحان شرمخ ته وایي. چې حدیث کې یو څو فواید ما ولګول چې حدیث کې د سبا دوه قسمونه ښودل شوي دي. یو ته صبح کاذب او بل ته صبح صادق وایي. دا دواړو صفت او احکام جدا جدا بیان شوي دي چې د هر یو جدا احکام او جدا صفات دي. صبح کاذب دروغجن سبا د شرمخ د لکۍ په شان هغه نری سپینوالی دی چې د اسمان په کنارو کې د ستنې په شان پورته نیغ روان وي. په دې کې د روژه نیونکي دپاره خوراک جایز وي ځکه چې صبح صادق لا نه وي راختلی او د سهار فرض منځ پکې ناجایز وي ولې چې لا وخت یې نه وي داخل شوی د سهار. او کاذب ورته ځکه وایي چې دغه رڼا ختمه شي او تیارو پسې راشي. او صبح صادق هغه تلن سپینوالی دی چې د اسمان په کنارو کې خورېږي. په دې کې د روژه نیونکي دپاره خوراک حرام وي ځکه چې د خوراک وخت ختم شوی وي او فرض منځ پکې څه وي جایز وي ځکه چې د منځ وخت هغه داخل شوی وي. او صادق رښتونه ورته ځکه وایي چې دې نه پس تیاره نه راځي بلکې وخت په وخت هغه رڼا زیاتېږي. د وجه د حدیث هغه حسن دی ابن خزیمه نقل کړی دی. حاکم دانګي صحیح جامع صغیر. امام بهقي فرمایي دا حدیث موصولا او موقوفا دواړه نقل شوی خو راجح دا ده چې دا موقوف دی. دغه ابن خزیمه هم ورته موقوف دی لیکن د مرفوع دپاره هم شواهد شته چې هغه شیخ البانی په اصبحي 2002 کې ذکر کړی دی او صحیح ورته ویلی دی. حديث نمبر 130 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين رواه الترمذي في أبواب الصلاة والحاكم في المستدرك.
په دې حدیث کې دا مسله بیانوي چې په اول وخت کې د منځ کولو فضیلت. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په ټولو اعمالو کې بهترین عمل په اول وخت کې منځ کول دي. ترمذی او حاکم روایت کړی دی او دواړو ورته صحیح ویلي دي او دې حدیث بنیاد په بخاری او مسلم کې شته. فواید په دې حدیث کې دا چې ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې الله ته په ټول اعمالو کې کوم یو عمل ډیر خوښ دی. نبی علیه السلام فرمایل په اول وخت کې منځ کول او د دې اعمال نه مراد بدني عبادت دي ځکه په عبادت کې بدني عبادت بهترین دي ځکه بل حدیث کې راځي چې په ټولو اعمالو کې مطلقاً بهترین عمل د الله په نسبت باندې هغه ایمان لرل دي او یا مراد دا دی چې د ایمان نه پس په ټولو بدني عبادتو کې بهترین عبادت په اول وخت کې منځ کول دي. دیم بخاری و مسلم کې د حدیث الفاظ داسې دي چې الصلاة علی وقتها او الصلاة لوقتها چې دې ټول نه مراد اول وخت منځ دی چې موږ په اول وخت کې وکړی شي ځکه چې دا د نیکۍ طرف ته مسارعه او تعدي کول دي او خپله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا وه چې په اول وخت کې به منځ کولو. دریم البته د دې حدیث نه د ماخوستن منځ او په سخته ګرمۍ کې د ماسپښین منځ مستثنا ده ځکه چې په هغې کې تاخیر کول افضل دي لکه مخکې تېر شو د صحیحینو په روایت کې چونکې خپل وخت ذکر شوی دی نو په هغې کې د دې استثنا ضرورت هم نشته. څلورم د اول وخت مفهوم دا دی چې کله وخت داخل شي نو داخلېدو سره سم د منځ اهتمام او تیاری وکړی شي. څلورم د ګڼو اعمالو باره کې راغلی دی چې د هر یو د ټولو افضل عمل دی مثلا خپل وخت کې منځ د ټولو افضل عمل دی. دغه شان د بر الوالدین او جهاد باره کې هم راغلی دي. نو دې تدبیر دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر چا ته د هغه د حال مناسب جواب ورکړی دی. په چا کې چې د منځ کمزوري وه هغه ته د منځ او چا کې چې د مور او پلار د ادب کمزوري وه هغه ته د بر الوالدین خبره کړې ده او چا کې چې بهادري او قوي بدن والا دی نو هغه ته د الله په لاره کې جهاد بهترین عمل ښودلی دی. یا د عمل د خپل موقع او مناسب په وجه د یو بل نه افضل دی. مثلا کله چې جهاد ته ضرورت شي نو په دغه وخت کې جهاد د ټول افضل عمل دی او په عامو حالاتو کې په خپل وخت کې منځ ادا کول د ټول افضل او اشرف عمل دی. یا افضل په معنی د فاضل سره یعنی دغه مذکورات ټول اعمال بهترین اعمال دي. یا دلته من مقدر یعنی من مذکور یعنی مذکور اعمال د افضل اعمالو د جنس نه دي او هر چې ایمان دی دا خو مطلقاً د ټولو اعمالو نه سره غوره دی. دلته یو خبره یاد لرئ چې د مانځه د اول وخت دومره مهمه مرتبه ده چې د جماعت له هم زیات د دې اهتمام پکار دی. لکه حدیث کې چې کله د ظلم او زیاتي امامان راشي او منځونه ورسته کوي نو تاسو په کورونو کې ځان له فرض منځ وکړئ بیا که دغه امامانو سره منځ کوئ نو ویې کوئ نو ګوره ځان له منځ بهتر کله چې خلک منځ ورسته کوي نو ځان له منځ په خپل ټیم باندې بهتر دی. درجه د حدیث صحیح حدیث دی امام ترمذي امام حاکم ابن خزیمه ابن حبان هغه نقل کړی دی. دارنګې امام ترمذي حاکم او شیخ البانی وغیره ورته صحیح ویلي دی. صحیح ترمذي لهذا بهترین عمل دا چې انسان باید منځ په خپل ټیم کې ادا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وشي. حدیث نمبر 141 وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول وقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. په دې حدیث کې د وخت د بهتروالی او غوروالي مرتبه ابو محذور رضی الله عنه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اول وخت کې فرض منځ کول د الله رضا سبب دی، درمیانه وخت کې منځ کول د الله د رحمت ذریعہ ده او آخري وخت کې منځ کول د الله نه د معافي سبب دی. دارقطني په ضعیف سند سره روایت کړی دی او په ترمذی کې د ابن عمر رضی الله عنهما چې دې پشان حدیث روایت شوی دی خو په کې اوسط لفظ نشته او دا هم ضعیف دی. اول وخت کې فرض منځ ادا کول سره انسان د الله رضامندي ملاويږي، درمیانه وخت کې ادا کول د الله رحمت سبب دی او ښکاره خبر ده چې د الله رضامندي د رحمت نه لویه مرتبه لري، او آخري وخت کې منځ ادا کول الله نه د معافي غوښتلو سبب دی. ځکه چې منځ په اول وخت کې ادا کول پکار دی
او اخري وخت رسول پکار نه دي، کوتاهي پکار نه ده. مؤمن مسلمان له پکار دي چې مونږ بیا ته هغه خپل وخت باندې وکړي. د حدیث د ثواب په مذکوره ترتیب سره چې کوم ترتیب باندې د ثواب تجویز کړی دي ضعیف دي، لیکن د اول وخت فضیلت د مخکې قولي حدیث نه ښکاره واضح دی. دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو دا معمول چې هغوی به په اول وخت کې منځونه ادا کول او په دې کې عبادت طرف ته رغبت او سبقت هم دی. الله رب العالمین فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربکم، د الله مغفرت د اسباب هغه منډو کوي او هغه طرف ته منډه کوي او ځان جنت ته ورسوي. دلته ابو محذوره نوم د ده نوم اصل کې اوس ابن میاع القریشي الجمحي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن د مکې د فتح په موقع اسلام قبول کړی و، په مکه کې اوسېده او 15 واړه منځونه د پاره به په ترجیح سره اذان کولو. په 950 کې وفات شوی دی. درجه د حدیث ضعیف دی، سخته موضوعي دی. دا قطنی فرمایي حدیث سخت ضعیف دی ځکه چې دی راوي ابراهیم ابن زکریا دی او دا ضعیف دی او ضعیف منکر هم دی. او د ترمذي حدیث موضوعي دی او دا غلط دي، خلکو د ځان جوړ کړی دي ځکه دی راوي یعقوب بن ولید المدني دی. امام احمد فرمایي دا د لویو دروغجنو انسانانو یو دروغجن دی. ابن عین ورته ضعیف ویلی دی، ابن حبان ورته دروغجن ویلی دی. لهذا حدیث دی د سند په لحاظ سره ضعیف دی. ضعف وجه هم دغه ده چې په دې کې دغه راویان دي، لهذا بس دی مخکې حدیث کې صحیح حدیث کې د منځ فضیلت بیان شو هغه صحیح دی. حديث نمبر 142 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رواه الدارقطني في سننه. دی حدیث کې دا مسله بیانېږي چې د سبا راختونه پس 2 رکعاته سنتو نه سوا نور نفلونه کول منع دي. ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سبا نه پس 2 رکعاته سنت د دې نه علاوه بل هیڅ نشته. دلته سجدتین مراده رکعتي الفجر د سهار د فرض مازنه مخکې 2 رکعاته سنت چي دي. د حدیث کې نفي باندې نه ده او معنی دا ده چې د سبا راختونه پس 2 رکعاته سنتونه علاوه نور نوافل مکوي. د حفصه رضی الله عنها په حدیث کې داسې دي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. د سبا راختونه پس به رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 مختصر سنتونه علاوه نور منځونه نکول. دارنګه د عمرو بن عباس رضی الله عنه په حدیث کې دی يبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين. تاسو حاضر دی غائب دا خبره ورسي چې د سبا راختونه پس د سبا 2 سنتونه علاوه بل مکوي. د ابن ابي شيبه په روایت کې داسې راځي اي ساعه افضل قال جوف الليل الاخر ثم الصلاه مكتوبه مشهوده حتى يطلع الفجر فاذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتين حتى تصلي الفجر. د شپې منځ مقرر دی او ته ملائکه حاضرېږي چې دې چې سبا راوخېږي او کله چې سبا راوخېږي د سهار منځ ته تیاری وکړي. د 2 رکعاتو سنتو علاوه نور منځونه مکوي. او د عمرو بن عباس د حدیث په نور الفاظ کې هم داسې راځي چې فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. او دینه مراد د سبا راختونه مخکې تهجد دی ځکه تفوس هم د دې باره کې شوی دی. نو معلومیږي چې نور منځونه صحیح نه دي، صرف 2 رکعاته سنت هغه پکار دي. د سهار 2 رکعاته سنت هغه انسان کولی شي که اوس سهار جمع وشوله او تاسو سنت مخکې نه کړي نو منځونه بعد هم 2 رکعاته سنت کول هغه څه دي جائز دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. درجه د حدیث اسناده ضعیف، دا حدیث ضعیف دی. او دا سنن پر روایت کې ایوب یا محمد ابن حسین مجهول راوی دی او د عبدالرزاق پر روایت کې د شیخ ابوبکر ابن محمد سخت ضعیف دی. او مصنف دا د ابن عمر رضی الله عنه د حدیث تفسیر د پر راوړی دی
او دارقطني په روایت د عبدالرحمن ابن زیاد ابن انعم افریقي کې دته اکثر علماء ضعیف دي او امام بخاری ته مقارب الحديث دي خو دا مذکوره حدیث مجموع له حاصله صحیح دی دی حدیث د شیخ البانی د شواهد او متابعات او د وجه صحیح ویل دی حديث نمبر يوصل درس الوخ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة بمعناه د حدیث کې دا مسله بیانوي چې مازدیګر نه پس د ماسپښین د سنتو د قضایي راوړلو حکم ام سلمه رضی الله عنها نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مازدیګر لمونځ وکړو بیا زما کور ته داخل شو او 2 رکعاته لمونځ وکړو و ما دې باره کې تپوس وکړو نو ویې فرمیل زه د ماسپښین لمانځه نه پس 2 رکعاته سنتو نه مشغوله کړی شوی وم نو هغه مې اوس وکړه مهر وکړو که چې دا 2 رکعاته لمونځ نه 2 رکعاته موږ نه پاتې شي نو آیا موږ په دغه وخت کې قضا راوړلی شو ویې فرمیل چې نه او په ابو داود کې د عائشې رضی الله عنها هم په همدغه شان مضمون باندې حدیث نقل دی خو په دې کې سوال او جواب نشته لا یعنی تاسو په دې وخت کې د دې قضایي مه راوړئ دلته اگر که دا نفي مطلقه ده چې مطلقا د سنتو قضایي مه راوړئ لیکن په قرني د سیاق سره مراد په دې کې قضایي نه راوړل دي لیکن دا جمله په حدیث کې نه ده ثابته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو قضایي د مازدیګر لمانځه نه پس راوړه بیا هغوی دا عادتو چې کوم عمل به شروع کړو نو هغه به همیشه کولو دې وجه د مازدیګر نه پس 2 رکعات نفل کول دا هغه عادت جوړ شو د دې سنتو د فوت کېدو وجه د وفد عبدالقیس راتللو چې هغه راغلی په کوم حدیثونو کې چې د مازدیګر نه پس د نفل کول نه منع راغلی ده نو هغه حاله چې کله د مازدیګر لمونځ ناوخته وکړی شي او کله چې وختي وکړي شي نو بیا نفل کول جایز دي لکه دا مسله مخکې موږ تفصیلا بیان کړه او یا دا چې د مازدیګر لمانځه نه پس د سنتو قضایي راوړل مشروع دی او دا سببي لمونځ دی او سببي لمونځ په مکروه اوقاتو کې کول جایز دي او هر چې مطلق نفل کول دي دا مکروه دي او په دې سره د احادیثو ترمنځ تطبیق هم راځي حدیث معلومه شو چې د مازدیګر لمونځ نه پس د نفل او سنتو قضایي راوړل مشروع دي او په حدیث کې چې فقلت افنقضيها اذا فاتت جمله ثابته نه ده بلکې دا شاذ و غیر محفوظ روایت ده دا کومه جمله چې پکې ده د مازدیګر نه پس نفل کول سد للذریعه مکروه ګڼل شوی دي دا چې څوک دا نفل تر غروب شمس پورې اوږدونه کې ورنه چې کله لمر جګ ولاړ وي نو جائز دی سړی څه وکړي نفل لمونځ وکړي په دې وخت کې خو احتیاط پکار دی چې کله د مازدیګر لمونځ وختي وشي نو بیا پکار دی او که نه بیا سړی ځان ترې وساتي احتیاطا درجه د حدیث صحیح حدیث دی د حدیث د رسول جملې نه بغیر صحیح دی ځکه چې دې کې د زکوان او ام سلمه ترمنځ انقطاع ده ځکه زکوان د عایشې نه دا اورېدلی دي او عایشې د ام سلیم نه او دلته زکوان د ام سلیم نه روایت کوي بل دا چې د حماد بن سلمه اکثر راویانو دا ټوکړه نه ذکر کړي او حماد اگر که ثقه راوي دی مګر په آخري عمر کې د باندې اختلاف راغلی و دې وجه نه هغه د ثقت دغه لفظ سره هغه صحیح نه دی هغه د آخري عمر کې د هغه په دې دماغ کې او د اختلاف راغلی نو دې وجه نه د هغه روایت ته خلک دومره توجه نه ورکوي دارنګې په دې زیادت ذکر کولو کې د اوثق نه خلاف کوي د کوم اوثق د چې هغه عمرو بن حارث دی او د دې اوثق متابعت وکیع مع عمر بن راشد او نورو کړی دی او د حماد متابعت هیڅ چا نه کړی په دې وجه دا زیادت شاذ دی په بخاري او مسلم کې د ام سلمې دا حدیث راغلی دی مګر په هغه کې دا جمله نشته په دې وجه شیخ البانی دې حدیث ته منکر ویلی دی د ابو داود حدیث داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مازدیګر نه پس خپل نفل کول او خلق به ترې منع کول او خپل به د وصال روژه نیوله او خلق به ترې منع کول په دې حدیث کې د محمد ابن اسحاق راوي مدلس دی او د محمد ابن عمرو ابن عطا نه په عن سره روایت نقل کړی دی نو دا حدیث دی ضعیف دی سند په لحاظ سره